اوس وخت راغلی چې موږ ته دا ووایي موږ او لیدونکو ته چې تاسې په اصل د کوم ولایت او د کومې سیمې څخه یاستئ؟ ولې نه خیر یوسئ. موږ د بیا وروسته څو کاله وشول که نه چې په همدې فیلډ کې زه لګیا وم. ګټه هسې خیال و، تاوان هر سړی کوه، ښار کې چې د ژوند به دکان هر سړی کوه. او زه وم چې په خپل داغ مې کولی تبصرې، نور خو سپینوی و د ځان هر سړی کوه. پوښتنه درنه زه لرم چې شاید دغه پوښتنه ډېر لیدونکي هم ولري. موږ چې همیشه تاسې لیدلي یاستئ او ډېری لیدونکو په هره ویډیو کې هر ځای کې چې تاسې موږ لیدلي یاستئ، همیشه تاسې خپل د سر نه دغه صادر ډېر په ځانګړي انداز سره تا ووایي. کېږي چې دغه علت موږ ته ووایي؟ خیر اوس هغه خو داسې وه چې ما پخوا به مې په کول په سر کوه که نه، هغه د خوستوالو سټایل مې کوه. وروسته بیا چې د بادام وطن چینل درو لیدونکو سلامونه احتراماتو منئ، ستړي مه سئ. د مرکو په لړ کې نن د یو ځانګړي انسان سره د هغه چا سره چې ډېر زیات مینوال د شعر او ادب برخه کې لري، هغه څوک چې تل نور خلک د سره میلمانه وي او دی ورسره مشاعرې کوي او مرکې ورسره کوي. نن به راسره دغې خپرونې ځانګړی میلمه عصمت باچا وي. باچا صاحب ستړی مه سئ، هرکلی درته وایم. مننه احمدزی صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، خدای مو ښه لره جوړ لره. سیدې جانې تاسو هم ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه. خیر یوسئ. کوردان نن به زه خپرونه کې هم یوازې نه یم، سلګۍ احساس به راسره یي، زموږ درنه همکاره دا به هم د پاچا صاحب سره مجلس لري، پوښتنې به ورنه کوي، پیل به هم د پوښتنو اغلې سلګۍ احساس وکړي. ډېره مننه له څه وړاندې پاچا صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او بیا ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې ټول له خوښیو څخه ډکې شیبې ولري. بلکل درنو لیدونکو، نو نن زموږ سره د خوست ولایت څخه راغلی میلمه عصمت باچا صاحب دی چې تاسې ټول د دې د څېرې او غږ سره اشنا یاستئ. باچا صاحب تاسې لومړی راته دا ووایي چې ډېری لیدونکي دا فکر کوي چې تاسې د کوزې پښتونخوا یاستئ. نو اوس وخت راغلی چې موږ ته دا ووایي موږ او لیدونکو ته چې تاسې په اصل د کوم ولایت او د کومې سیمې څخه یاستئ؟ ولې نه خیر یوسئ. موږ د خوست ولایت یو، خوست ولایت کې بیا د اسماعیل خیل او مندوزۍ اوسېدونکي یو. ډېر ښه. خیر یوسئ. ډېره ښه ده. پاچا صاحب شاعران زیات دي په افغانستان کې، په ځانګړې توګه پښتنو کې. د چا شاعري ستا خوښېږي چې ډیپلومۍ کې د هغوی شعرونه ووایي او د هغه معیار باید څه وي چې هغه جذبات یې څه وي، احساسات یې څه وي، عاطفه پکې وي، مینه محبت یې څه وي، درڅنګې وطني احساس پکې وي، او نومونه یې هم راته واخله ځکه هغوی چې ښه شعر لیکي باید وستایل سي. ګوره احمدزی صاحب دا دې داسې پوښتنه وکړه زما لپاره به ډېره ستونزمنه وي، ځکه شاعران زه دوی ته خدمت کوم دا څو کاله کېږي که نه، که بیا زه د یو نوم درته یاد کړم که نه نو بیا نور ملګري خفه کېږي. نو شاعران چې دي داسې کار وکړئ چې په قطار سره د ټولو نومونه واخلئ. زه وایم بیخي به ډېر شي. داسې ده چې شاعران ټول راته ګران دي، همداسې به ووایم شاعران ټول راته ګران دي. او بیا زه فیسبوک کې پلټنه کوم ګرځم چې د چا شعر خوند راکړه او سکرین شاټ کوم او بیا یې د ځان سره څو وارې وایم که نه چې خوند یې راکړه بیا یې ډیپلومه کوم. نو شاعران ټول راته ګران دي. زه هغه معیار خو یې راته ووایي چې کومه شاعري مې خوښېږي چې هغه وطنۍ وي، د مینې او عاطفې څخه برخمنه وي. هغه شاعران به خپل ذات کې پوه شي چې زما شاعري په څه باندې ولاړه ده او د باچا ذوق چې د خیر د نوم یې ماخلي. والله داسې ده چې حماسي شاعري مې ډېره خوښېږي، د مینې او خلوص. نو ګرځم، ما مخکې هم خبره وکړه که نه چې زه ګرځم او دوی ګورم چې کوم چا ښه شعر لیکلی وي هغه څه پکې وي که نه چې خلکو ته خوند ورکړي. دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې شاعري مو پیل کړې ده او لومړنی کوم شعر و چې ستاسې خوښ شو او ومو غوښتل چې هغه ووایې؟ هغه د درمان صاحب خبره ده چې یو بیت یې و چې ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه وي د کېدمه. نو موږ ټول هم داسې یو که نه احمدزی صاحب چې الله ماشومتوبه په شعرونو کلک مین یو. باچا صاحب نه یوازې ډیپلومه کوئ، اوس وخت کې خو تاسو هغه شعرونه کله کله زه ګورم اجتماعي رسنیو کې، ټولنیزو رسنیو کې، که دا راته ووایي چې
کوم داسې خپل شعر اوس لرئ چې راته وړاندې کړي او که نه د دې وړاندې د کوم غوره شاعر هغه چې خوشبخته به وي د هغه شعر په دې برنامه کې پیل باندې تاسو راته وایي؟ دا د خپل شعر یوه خاطره به درته وایم. ما داسې وه احمدزی صاحب چې ډېر وخت وشو که نه چې زه شعر لیکم، خو دومره څه راته نه ښکارېدل که نه چې زه هغه لیدونکو ته وړاندې کړم. ما ته ځکه شعر د نورو ملګرو شعرونه به مې د شاعرانو شعرونه به مې ولیدل، نو ما ته خپل شعر هېڅ خوند یې نه راکوه که نه، ځان هم راته داسې نه مطلب څه به ووایم که نه، خوند یې نه راکوه. کمتری احساس ته یې کاوه. او بیا وروسته څو کاله وشول که نه چې په همدې فیلډ کې زه لګیا وم، بیا به ملګري سره کېناستم، هغه هم دا مشوره ما ورته ویل زه خپل شعر درته وایم نن. جرأت مې وکړ ما ویل زه نن خپل شعر درته وایم. هغوی خپل شعرونه راته ویل، ما ویل زه هم نن درته وایم. هغوی راپسې وخندل، ویل ته وګوره شعر دې وګوره. ما ویل نن دې زه درته وایم، خو چې هغه شعر مې دوی ته وویلو که نه هغه جرأت مې وکړ، نو هغه بیا د دوی د ډېر ډاډ او تشویق له امله ما ته وویلې چې ته خپل ځان ولې نه ښکاره کوې؟ ما ویل یاره ځان راته داسې څه نه ښکاري که نه، زما به شعر چې شی بس هم ستاسو ډاډ او تشویق دی. نو خیر د دوی په تشویق سره دغه د خپل شعرونه مې فیسبوک ته اپلوډ کړه. بیا ډېرو ملګرو نه منله، ویل نه دا به ستا شعر نه وي. لرې خبره ده. ډېر ښه دي. نږدې نږدې ملګري را سره وه که نه، احمدزی صاحب څو کاله یې را سره تېر کړي وو، همدې مرکې مې ورسره کولې، بنډارونه مې ورسره کول، خو هغوی ته ما داسې نه دي ویلي چې زه هم په خپله شعر لیکلی شم او شعر وایم. نو وروسته بیا د ملګرو ډاډ او تشویق و چې دغه د خپل شعر مې اوس ملګرو سره دی او فیسبوک ته یې په ډېر آزادانه ډول ور اپلوډ کوم. ډېره ښه ده. نړۍ مننه. بالکل داسې کېږي کله چې یو څوک یو کار نوی پیل کړي هغه کې حتما زړه نازړه کېږي که نه انسان. نو لومړني شعرونه واقعا لږ جالبه مې داسې لږ کټ وټ هم لري، ځکه یو سړی پرې ډېر باوري هم نه وي چې خلک به څه وایي، دومره پرې باندې باوري نه وي او نه غواړي چې هغه لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړي که نه، ځکه دومره پرې باندې اعتمادي نه وي. نو آهسته آهسته انسان مخکې ځي، هر څه د صفر نه شروع کېږي. دا دی ماشاءالله. سلګۍ شعر ترې نه اورو؟ بالکل ما اوس همدغه خبره کوله چې خبره مې راټولوله او ورته مې ویله چې د خپرونې په دغه برخه کې له پاچا صاحب څخه ښکلی په زړه پورې شعر اورو. ولې نه مهرباني وکړئ پاچا صاحب. شعر خو داسې دی چې ګټه هسې خیال و، تاوان هر سړی کوو، ښار کې چې د ژوند به دکان هر سړی کوو. واه. او زه وم چې په خپل داغ مې کولی تبصرې، نور خو سپینوی و د ځان هر سړی کوه. ډېر علي ډېر زه وم چې په خپل داغ مې کولی تبصرې، نور خو سپینوی و د ځان هر سړی کوه. او موږ در پسې کړلې سینې بنګړي بنګړي، ستا د مړوندونو ارمان هر سړی کوه. ډېر ښه ډېر علي. موږ در پسې کړلې سینې بنګړي بنګړي، ستا د مړوندونو ارمان هر سړی کوه. او ما ته به نه څوک پاتې و ستا د تلو نه پس، ستا ته خو بجار او قربان هر سړی کوه. ډېر علي ډېر علي. ډېره مننه، واقعا ډېر په زړه پورې و. پاچا صاحب یوه پوښتنه درنه زه لرم چې شاید دغه پوښتنه ډېر لیدونکي هم ولري. موږ چې همیشه تاسې لیدلي یاستئ او ډېری لیدونکو په هره ویډیو کې هر ځای کې چې تاسې موږ لیدلي یاستئ، همیشه تاسې خپل د سر نه دغه صادر ډېر په ځانګړي انداز سره تا ووایي، کېږي چې دغه علت موږ ته ووایي؟ خیر اوس هغه خو داسې وه چې ما پخوا به مې پکول په سر کوه که نه، هغه د خستوالو سټایل مې کوه. وروسته بیا چې کله مې ویښتان ماشین کړه نو بیا مې چې پکول په سر کې خوند یې را سره نه کوه، ځان مې ډېر بد راته ښکارېده. وروسته مې بیا هغه دسمال وته نو ما ویل ویښتان مې لږ غټ شي بېرته به بیا دا لرې کړم او پکول ته به راشم. خو هغه وه چې بیا مې دوباره ویښتان بیا ماشین کړه، بیا مې دغه اوس تر همدې زه وایم چې ویښتان مې تر دغه ځای پورې رسېدلی نه وي، تر هغې زه هم دا نه لرې کوم. ډېره ښه ده. زه به پاچا صاحب خلک شخصي مجلس هم ستا غواړي، د شعرونو ډېر مینهوال دی، هغه وایي چې شعرونه څومره زیات وي ښه ده، هغه هم ډېر ملګري سره ګوري او ویني سره. یو ډېره ښایي عادي پوښتنه وي، خو مګر یو ژوره خبره به چې کېدلی سي. په ښار کې چې کله روان یاستئ ډېر خلک انځورونه در سره اخلي، څه احساس کوئ دې سره، د خلکو د مینې سره، د خلکو د دوی دغه مهربانۍ سره، هغه تاسو سره چې ځانګړې توګه باندې راځي او دوی سره انځورونه اخلي، بیا ویډیو هم غواړي، په هر حالت کې ورسره راحته یې او که نه کله کله بیا داسې نه وي؟ هغه خو داسې ده چې هغه څو بیتونه در رایاد کړه احمدزی صاحب چې خپل که مې د مور او که د پلار مې دي تل یې لکه مور غورځولی یم، او زه د عام ولس شکرګزار یم
تل یې په سرونو ګرځولی یم ډېر علي نو دا د دوی مینه ده خدای دې راته ژوندي لري زه بیا هم هر مینهوال ته وایم چې ما سره څوک عکس اخلي نو زه دا خبره ورته کوم زه د قدم خاور یم او حق ته هم نشم ادا کولی زه ما ته ځان داسې نه ښکاري که نه چې یاره زه هم چې یم او ځکه کارونه ډېر پاتې دي پښتو ادب ته باید بېحده زیات کار وشي او موږ یې چې کړي دي بیا هم دوی مینه راکوي نو څوک به ورنه عذاب څنګه شي احمدزی صاحب زه یو څه بل ووایم بله خبره دا چې احمدزی صاحب ستا خبره مې ونیوه زه چې کله ځمه که نه زه ګرځم ډېر هر ځایونو ته زه په خپله ځمه ګرځم او بیا چې دا یو مینهوال وایي او موږ د داسې مینهوالو ما ویل عکس به چېرته سره واخلو چېرته به سره وینو ما ویل زه په خپله مینهوالو به زه په خپله ګرځم زما لیدل ورته دومره ستونزمن او سخت نه دي پاچا صاحب وړاندې داسې ویل کېدل چې کوزه پښتونخوا کې دا برخه ډېره غني ده او ډېر کار ورته شوی و هغه وخت کې ګرځې د هغوی نظر هم زموږ په وړاندې ډېر ښه نه و چې دا خلک بر پښتانه نشي کولی خپل فرهنګ په ښه توګه باندې دنیاوالو ته وړاندې کړي یا په دې برخه کې ښه شاعران نه لري یا ښه د ډیپلومې خاوندان نه لري د ښه انداز څښتنان نه لري هغه برخه مو یو څه نه څه بشپړه نه کړه والا ما مخکې خبره وکړه احمدزی صاحب چې پښتو ادب ته ډېر کار پاتې دی پخوا دلته دومره شعر و شاعرۍ ته چا دومره توجه نه کوله که نه نو اوس وخت کې به حده زیات شوي دی هغه وخت کې چې موږ کله د هغه شروع کوله ما ویل ملګري سره مې مشوره کوله ما ویل زه خو یو دا رقم ته پروګرام جوړوم همکاري دې غواړم هغوی به هم راپسې خندل چې ته وګوره او داسې پروګرام وګوره ځکه بیخي دلته ونه بره پښتونخوا کې نو ما به هغه د دوی ویډیوګانې لیدې کیزو پښتونخوا ویډیوګانې نو خوند به یې راکوو شاعرانو ته به یې خدمت کوو هغه څوک چې شعر به یې سم نه و لیکلی که نه دوی به دومره ډاډ او تشویق ورکړه هغوی ته به شعر ویلو زه په پوهېدمه که نه چې هېڅ شعر هم نه دی دوی به ورته وي اوهو واه واه بیا یې ووایه بیا یې ووایه نو سبا به هغه شاعر چې و دا رقم ته شعر به یې ولیکه چې هغوی به هم ورته حیران و ما هلته فکر وکړم ما ویل ټول دی دوی ته چې چا کار کړی دی میډیاو کار ورته کړی سندرغاړو کار ورته کړی بیا مې چې کله پروګرام شروع کړه که نه نو هغه کوزې پښتونخوا نه میسیجونه راته ورشي ویلې تاسو ګورئ شاعري مو ګوره شاعران به یې درته نه ښایمه خبره راته وکړل تاسو ګورئ شاعري مو ګوره زموږ شاعران واورئ زموږ خپرونې ګورئ تاسو چې کوئ ځانونه ستړي کوئ ما ته دې خبرې نورم زور راکړه که نه ما به چې کله ویډیو کوله په موبایل به مې ویډیو کوله مایک به نه و بیخي زیات ستونزمنه خبره وه نو ما ویل په خدای کې یې پرېږدم د دوی هم دې خبرې ته دوی ته مې ویل چې چیلنج در کوم که تاسو شاعر که زموږ بره پښتونخوا شاعري ډېر فرق به سره ولري که مې لاره درته عامه نه کړه بیا ووایه همداسې خبره ده نو وروسته چې تلم او راتلم بیا هماغه شاعر چې راته ویلي و چې تاسو ګورئ شاعري ګوره هغې راته به غزل راولېږه ویلې دغه زموږ غزل خو یو ځل ډیپلومه کاکه زموږ بره پښتونخوا کې مینهوال پیدا شي هماغه خبره مې ورته وکړه ما ویل تاسو ګورئ شاعري مو ګوره موږ بره پښتونخوا شاعران وګورئ نو بیا به معلومات درته وایي تاسو شاعري چېرته زده ده زه نورې خبرې ونه کوم پاچا صاحب ښې خبرې وکړلې زموږ په ټولنه کې دغه بدبختۍ شته دي او استعدادونه موږ ډېر زیات لرو همدلته په خپل هیواد کې خو زموږ په ټولنه کې دغه بدبختي ده چې موږ خپل هغه استعدادونه چې دي هغه نه تشویقوو حتی داسې هم شته دي ما استعدادونه زیات لیدلي چې تل د هیواد لپاره هڅه کړې ده بریاوې لاسته راوړي دي کله چې دوی بریاوې لاسته راوړي زموږ ټول هیوادوال وایي چې ولا دا یو وطن دی ستایي هغه که هر څوک اوس لنډ مثال تاسو زه د کرکټ د لوبغاړو در کوم چې د کرکټ هر لوبغاړی هڅه کوي هم د ځان او هم د هیواد لپاره ښه لوبه وکړي تر څو بریاوې هیواد ته راوړي زموږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي دوی چې همیشه پرله پسې بریالیتوبونه راوړي بریاوې ترلاسه کړي لوبې وګټي ټول هیوادوالي تشویق کوي خو که دې کې یوه لوبه دې یو وبایلي نو بیا ټول چې دا ورته په چپ واوړي هغه د کلونو خواري او هغه زحمت هغه نیکي هر څه چې په اوبو لاهو شي همداسې شخصا ځینې لوبغاړي هم همدغسې زموږ هیوادوال توهینوي همیشه به ښه لوبه کوي اما چې یوه ورځ یې ورته صحیح لوبه ونه کړله ځینې هیوادوال شته بیا چې توهینوي نو بلکل دغه خبره او ستا دغه ګیله په ځای ده لنډه دا چې د پاچا صاحب دغه ګیله په ځای ده چې استعدادونه شته دي اما زموږ هیوادوال نه تشویقوي دا د شکر تاسې د هغې حالت نه اوس پورته شوي یاستئ او اوس علاقهمندان هم زیات شوي دي مینهوال مو زیات شوي دي ښه پاچا صاحب تاسې دا راته ووایئ چې واده مو کړی دی واده په ویاړ یې وایم واده مې کړی دی او په مینه مې کړی دی په محبت مې کړی دی ډېر ښه ډېر ښه مننه خوشحاله اوسئ ډېره ښه ده
مجلس هم سره اوږدېږي باچا صاحب یو غزل ته نه راګرځو غزل همدې د واده خبرې پورې یو بیتونه رایاد شو چې برخه ده د دې جینۍ مې راته واده شوې ده چا باندې مینه وه او چا ته واده شوې ده واه او ما ته مې یاران وایي چې ستا د بچو مور څه ده ډېره بختوره ده چې تا ته واده شوې ده ډېره بختوره ده چې تا ته واده شوې ده غزل به درته ووایم هغه د ریحان صاحب غزل و چې سړیتوب بیل شای دی او نه سړیتوب بیل شای دی دا هم یو وشماره خو په دې کې نرتوب بیل شای دی ډېر علي سړیتوب بیل شای دی او نه سړیتوب بیل شای دی دا هم یو وشماره خو په دې کې نرتوب بیل شای دی او کاش زما خور وای دا فتمنه او دینداره جینۍ په ځینو خلکو بیا زما مینتوب بیل شای دی ډېر علي ریحان صاحب ښه شاعر ده بالکل ښه شاعري کوي مهرباني بېشکه او موږ په سر داو نه کوو داو په سر ساتنه کوو تاسې به هم وایي خو زموږ لیونتوب بیل شای دی او ستاسو زوی ژڼی شګمنځی وای نه غواړي خو موږ ټوپک غواړو زموږ زلمیتوب بیل شای دی او د دې سړي په فن کتاب خبرې کیږي دومره ژر مه بلی مخلوقه ډمتوب بیل شای دی ډېر علي بیازاره مخلوق هغوی چې خلکو ته خوشحالي ورکوي مینه محبت ورکوي چاته یې بد نه رسېږي هغه همدا هنرمندان دي چې زمونږ په ټولنه کې خلک بې زیاتره دوی ورته هغه دی سپکاوي الفاظ استعمالوي چې ډم ورته وایي چاته بل څه وایي اصلا کسبګر ته احترام کول هغه څه دي چې ستا ټولنه پرمختګ ورسره کولی شي که چېرته مونږ د کسبګرو د یو بل ستاینه کړې وای نن به مونږ په ستنه کې سورایم کولی شو نن به افغانستان ډېر مخکې تللی و کسبګر په هره توګه چې باید وستایل شي پاچا صاحب کوم بل غزل لرو چې هغه ملګرو مینوالو ته وړاندې کړي یا به خپرونه هم رالنډوو غزلونه خو بیخي زیات دي نو که تر ماښام هم کښېنو احمدزی صاحب زه به داسې نه وایم چې غزلونه را ختم شول شعر خو داسې دی چې چا ته زړونه تش کړو غم د چا په اوږه بار کړو څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو واه چا ته زړونه تش کړو غم د چا په اوږه بار کړو څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو او عشق بېکاري و مګر موږ یې د کار کړو غم د زړه په مخ ته وهلو سم هوښیار کړو واه ډېر علي او غم په کړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي درد سوی سګرټ نه دی چې ایستی گزار کړو دا بیا ووایه مننه غم په کړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي درد سوی سګرټ نه دی چې ایستی گزار کړو او کښېنئ په قرار لیونو څه غواړئ له عقله موږ یې لکه ستاسو ګریوانونه تار په تار کړو ډېر علي ډېر ښه مننه کښېنئ په قرار لیونو څه غواړئ له عقله موږ یې لکه ستاسو ګریوانونه تار په تار کړو او پاکه ربه زړه به دې شي تور له بني ادمه دومره ارمانونه به دې سترګو ته کتار کړو او نه در څخه غواړو لویې مرتبې پرېږده دا واړه ځانونه یو د بل ازار کړو ډېره مننه نه در څخه غواړو لویې مرتبې پرېږده دا واړه ځانونه یو د بل ازار کړو ډېر علي باچا صاحب د چا خبره چې زموږ دا سوچ دی ورسره بدل کړه بدیله چې په مینوالو هم ښه ولګېږي کله کله باچا صاحب ګڼې ګوڼې ځایونو کې ملګري د ویډیو جوړولو تقاضا کوي غواړي چې باید هغه ویډیو ورسره جوړه کړي ډېری وخت لکه ډېر نارامه احساس خو نه کوئ نه زه خوشحالیږم په دې باندې خو هغه شعر هم هغه رقم ته نه ویل کېږي که نه لکه څنګه چې سړی په موډ کې ورته برابر وي زه چې کله داسې یوازې کښېنم که نه داسې سوچ پې ونیسم نو بیا زه وایم که اوس شعر وایم نو بیا خلکو ضرور خوښېږي نو په هغه ځای کې چې مینوال غوښتنه وکړي چې شعر راته ووایه نو هغه ماحول هم د دې نه وي خو په دوی باندې هم د چا د خفګان زړه نه کېږي نو خپل کوشش کوم نو ښه په مینه او محبت یې ورته وایم خپل وطن ده خپل ولس مو ده د ډېرې یعنې دوی دي چې مونږ یو په همدې اساس باید د دوی هغه زړه وساتل شي مینه ورکول شي د دوی لوی غوښتنه هم دغه وي چې باید د هغه څوک چې ټولنې دپاره یو ښه فکر خپرول غواړي د دوی پښتو ادب ته کار کوي یو څه منل شوې څېرې وي هغه حتمي ضروري ده چې باید په هغه ساعت یو دوی دپاره فرصت هم ډېر نه وي که پام ورته وکړو یوازې یوه دقیقه دوه دقیقې وخت ورسره وي چې خپل وخت نه استفاده وکړي انځورونه هم واخلي ویډیو هم وکړي او بالاخره دوی هم هغه خپل لاس ترلاسه کړي زیاتره هیوادوال چې دي د شهرت علاقمندان دي ډېری هیوادوال مو او
په هر ډګر کې چې څوک وغواړي مخکې ځي او مخکې که چېرته لاړ شي شهرت ترلاسه کړي نو هغه که هر مسلک نو هغه خپل مسلک سره یې مینه نوره هم زیاتیږي. ستاسې د خبر په تایید که چېرته شعر او شاعري نه وای نو دومره خلکو به له تاسو سره علاقهمندي چېرته لرله، دومره خلکو به تاسو پېژندلی چېرته، اوس به دا زموږ ناسته او بنډار چېرته و. نو همدغه شعر او شاعري وه چې دغه شهرت پورې یوه خبره رایاده شوه. هغه یو چا نه یې پوښتنه کړې وه ویلې تاسو خو ډېر مشهور هم یې که نه، نو ده ورته په لنډو کې وویل پښتنو کې ځان مشهورول ډېر عادي خبره ده. نو زه هم دا وایم هغه شهرت هم داسې دی که نه چې ته څومره پسې منډې وهې او دی درنه ځي او چې ته ورنه په ځای ودرېږې وایې نه یم پکې سکې نو بیا شهرت خپل در پسې راځي. نو هغه خبره ده چې په پښتنو کې ځان مشهورول ډېر عادي خبره ده. وروستی غزل به هم ترې واورو، خپرونه به هم راټوله کړو. وروستی غزل به راته ووایه باچا صاحب، بیا به تا ته مې اجازه درکوم موږ هم درنه ځو. ولې نه احمد صاحب، شعر خو داسې دی چې نور د ټول جهان شوم خو د ځان نه شوم، جالبه ده زه د هغه یو سړی جانان نه شوم. جالبه ده او هغه مې په ژوند کې به د رانغله، جالبه ده هغې ته په ژوند کې چېرته ګران نه شوم. جالبه ده او دا څنګه چې به وې وایم خوب به دې لیدلی وي، ته راته مسکی شوې زه تاوان نه شوم. جالبه ده او هیڅ جالبه نه ده ستا په تللو چې مې رخ لاړو، ټول چې زه په تا پسې روان نه شوم. جالبه ده هیڅ جالبه نه ده ستا په تللو چې مې رخ لاړو، ټول چې زه په تا پسې روان نه شوم. جالبه ده او هر څه مې رښتیا در وویل نه شومه، زه په بېمانۍ کې بې ایمان نه شوم. جالبه ده او ځان سره په ټول عمر کې جوړ نه شوم. جالبه ده تا سره په ټول عمر کې وران نه شوم. جالبه ده او تلاړې د بل شولې نو دا جالبه هیڅ نه ده. تلاړې د بل شولې نو دا جالبه هیڅ نه ده، زه چېرته د بل سړي جانان نه شوم. جالبه ده او داسې راښکاره شوه چې نادان زړګی مې صبر شو، نن دې په تګ هسې پریشان نه شوم. جالبه ده او ما بیچاره ډېرې دوایې وهلې دي، مګر غم دې ماته په لتۍ وهلې دي. او سخت افغانستان ته ورته شوی یم جار، سختې مې شپې ورځې ګډوډۍ وهلې دي. او ډم سخت افغانستان ته ورته شوی یم جار، سختې مې شپې ورځې ګډوډۍ وهلې دي. او ډم زموږ خوښۍ ته دومره ووهلو ډول، وښی چې په ګوتو یې پټۍ وهلې دي. څه یو ښه منظر، ډېر عالي باچا صاحب، ډېر عالي. دا وه د بادام وطن د چینل مرکه چې د درانه ملګري او د شعر او شاعرۍ ترڅنګ ښه دیپلوماتو دروند ملګری عصمت باچا چې موږ سره دې خپرونه کې میلمه و، له ده بیا مننه کوو. تاسو هم راسره واوسېږئ، چینل سبسکرایب کړئ او ملتیا مو وکړئ تر څو پورې تاسو ته در دې هم ښکلې او ښې مرکې برابرې کړو. د الله په امان.